جابر رضی الله عنه وفرمیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شراب خرڅول او د شرابو د وجې نه زما مال ډیر شوی دی، زه په دغه پیسو باندې حج کوم یا یو سړی په دغه پیسو باندې صدقه کوي یا په دغه پیسو باندې جهاد کوي، قبلیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لم يعدل عند الله جناح بعوضه، ستا دا ټول مال چې ولګې که حج کې دې لګولی که په جهاد کې دې لګولی که صدقه کې د ماشي د وزر عمره پیدم درته نه لري. علامه ابن سیرین رحمه الله فرمایي وایي په حرامو پیسو باندې عمل کول که جومات دی که مدرسه ده او که صدقه ده داسې مثال لري لکه د یو سړي جامه چې په ډکه او دسماتې ګنده شي او په تشه او دسماتې وینځي، نو هغه خلک چې مال یې په سود زیات کړی دی، هغه خلک چې هغوی مال په حرامو زیات کړی دی، نو هغوی دې سوچ وکړي چې دا زما پیسې په ښځې کې نه لګېږي نو څه چل به یي که نه.